دفاع وزارت لخوا د الوتکو ترمیم کېدل او د رینجر موټرو په اړه د افغان حکومت تازه پریکړه. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ملي دفاع وزارت وایي د دغه وزارت هوایي ځواک د تخنیکي او مسلکي انجینرانو له لوري 3 باله چورلکې چې د پرځول شوي جمهوریت لخوا تخریب شوي وي بیرته ترمیم او الوتنې ته چمتو شوي دي. د یاد وزارت په وینا په ترمیم شوو الوتکو 2 باله MI-17 او 1 بال MD-510 الوتکه شامله ده. بلخوا افغان حکومت د رینجر موټرو په کارولو بندیز لګوي. رینجر موټرې چې له کلونو راهیسې د افغانستان د پولیسو او دولتي ارګانونو تر ټولو ډېرې کاریدونکې موټرې وي، اوس حکومت غواړي په کارولو یې بندیز ولګوي. د دې پریکړې اصلي دلیل د اقتصاد اوسنی کمزوری حالت او د دغو موټرو لوړ لګښتونه دي. رینجر موټر له 40 تر 50 زره ډالرو بیه لري او د تیلو مصرف یې هم زیات دی. نه یوازې دا بلکې د رینجر د پرزو موندل او ترمیم هم ډېر لګښت لري، کوم څه چې د اوسني حکومت د بودیجې لپاره دروند بار ګڼل کیږي. د چارواکو په وینا د کورنیو چارو وزارت اړوند ادارې چې په ښارونو او ولسوالیو کې دي هلته د سړکونو حالت تر ډیره مناسب دی، نو اړتیا نشته چې دومره درنې او قیمتي موټرې وکارول شي. د همدې لپاره پریکړه شوې چې دا رینجر موټرې یا خو ودرول شي یا هم د دفاع وزارت ته وسپارل شي. د دې کار دلیل هم څرګند دی. د دفاع وزارت دنده ده چې په لرې پرتو سرحدي او غرنیو سیمو کې فعالیت وکړي، هغه ځایونه چې هلته یوازې پیاوړې او ځواکمنې موټرې لکه رینجر کار ورکوي. نو دا پریکړه نه یوازې د لګښتونو د کمولو لپاره ده بلکې د وسایطو د مؤثرې کارونې لپاره هم یو عملی ګام ګڼل کیږي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.